حلال څاروي کې اووه څیزونه حرام دي دا به نه خوري. څو څیزونه پکې حرام دي؟ اووه څیزونه حرام دي دا به نه خوري. یو دم مسفوخ بهیدونکې وینه، بهیدونکې وینه دا حرامه ده ښه، دا به نه خوري. خو په غوښو لګېدلې نو غوښه به دې څه کړي؟ وینځي. دم مسفوخ هغه ته بهیدونکې وینه دا که په کپړو ولګي نو کپړې پلیتۍ خو د یو شي سره لګېدلې نو خوړل هم حرام دي. یو د غوښو پورې خپله وینه لګېدلې که نه، خپله وینه پورې حرامه نه ده، حرامه نه ده. دا بهیدونکې وینه د علالي په ټایم کې چې څاروي نه اوسي دا حرامه ده. دویم د وړو بولوزی، د وړو بولوزی که مذکر څاروی دی که مؤنث څاروی دی ټیک شو، خو د وړو بولوزی د هغې خوړل څه دي؟ حرام دي، حرام. درېیم څه شی دی؟ خوسیې، خوسیې د څارو هګۍ چې کوم دي نو دا خوړل څه دي؟ ناروا دي، حرام دي. په چا ډېر خو اکثر دا شیزونه خوري خو دا خورې دي ناروا، دا څه دي؟ ناروا دي، خوړل دي جایز نه دي. ښه څلورم څه شی دی؟ د غوښانو ځای، د غوښانو ځای دا خوړل څه دي؟ ناروا دي. پنځم څه شی دی؟ پټې چې ورته موږ په پښتو کې وایو څه شی؟ پټې. دا سخته غوښه نه وي، سخته غوښه پټې د دې خوړل څه دي؟ حرام دي. صحیح شو. او شپږم چې دی پوکڼی د څاروي، پوکڼی د وړو بولو مثانه چې ورته ویلی شي، د وړو بولو دا تیلې غونته چې پوکڼی د دې خوړل څه دي؟ حرام دي، حرام. او دارنګې اووم چې دی که نه تریخې، تریخې د دې خوړل څه دي؟ حرام دي. دا اووه څیزونه بل اتفاق د علماو په نسبت باندې حرام دي، دا به دې نه خورئ اگر چې څاروي حلال دی. هم بعضې علماو یو حرامي مغز لیکلی دی، حرامي مغز. بعضې علما هغې ته هم حرام وایي، بعضې ورته نه وایي. دا حرامي مغز چې دی که نه دا د ملا د هډوکې نه دی، په دې کې د پیو په شان دی، پیو رنګ په شان دی، سپینه پته وي، د سر طرف ته تلي. ټیک شو. دغې ته حرامي مغز ویلی شي. نو بعضې علماو چې دا هم ټیک نه دی، نو بهرحال هغه هم د دې خوړل پکار